بسم الله الرحمن الرحیم. راځو د پاورپوینټ دریم درس ته. هیله لرم چې مخکینی ویډیوګانې مو کتلې وي او له هغه څخه مو یو څه زده کړي وي. اوس به راسو د پاورپوینټ نننی درس ته. اول ویلکم سکرین راځي. زه به یو خالی سلاید باندې کلیک وکړم. په نورو برخو کې موږ تاسو ته معلومات درکړي د محیط په باره کې. پرون د فایل منیو کې هغه انټرنیټي برخې سوې هغه مو تشریح کړې. د افیس انسټالیشن مو مخکې تشریح کړی. نن به راسم تاسو ته به د فایل منیو په باره کې معلومات درکړم. اول به راشو فایل ته. موږ څرنګه کولی شو چې په اسان لاره فایل منیو ته راسو. موږ هارد کیز لرو. هارد کیز کله چې تاسو په کمپیوټر کې د آلت بټن پریس کړئ، ستاسو لپاره به په هر آیکن باندې او هر منیو باندې یو حرف راسي چې تاسو کله په هغه کلیک وکړئ هماغه ځای به تاسو لپاره خلاص شي. زه چې کله آلت ووهم تاسو وینئ چې دلته یو لیکل شوی، دلته دوه، دلته درې، څلور، اف اچ او همداسې ټول ځایو کې یو حرف لیکل شوی. کله چې زه اف ووهم زما لپاره به د فایل منیو خلاصه شي چې دا د هارد کی په واسطه باندې راغله. او اوس کله چې زه آی ووهم د انفو برخه به راشي، کله چې ان ووهم نیو برخه به راشي او هر برخه چې زه غواړم هماغه برخه به ماته خلاص. زه غواړم چې اول پروپرټیز کې کار وکړم. په پروپرټیز کې اول په جنرال کې د فایل ټایپ یې ده، لوکیشن یې ده. کله چې دا سیو کړو دا معلومات به ورته راشي. راځم زه دا سیووم. په ډیسکټاپ کې به دا سیو کړم د هارد کیز په نامه. تاسو اوس وینئ چې کله پروپرټیز ته راسو تاسو وینئ چې نوم یې هارد کیز ده، ټایپ یې پاورپوینټ مربوط کیږي، ادرس یې دا ده، سایز یې 90 کیبي ده. او له تاسو څخه غواړم چې د کمپیوټر د واحداتو باره کې هم معلومات پیدا کړئ چې کیبي څه ته وایي، ام بي، جی بي، ټي بي، همداسې نور هم شته. تاسو به دې باره کې معلومات پیدا کړئ. دا د جوړولو تاریخ ده او د اکسس کولو تاریخ او د تغییرات راوستلو تاریخ ده. بل سمري برخه ده چې په سمري کې کولی شو چې دې ته عنوان ورکړو، لیکونکی څوک ده، دا ټول معلومات یې دلته ورته ولیکو. یو د کامنټ برخه ده چې له دې ځای هم کولی شو او له یو بل ځای ده له هغه ځای هم موږ کولی شو چې دلته کامنټ ورکړو. په سټاټسټیک برخه کې دا احصایه ده، هغه معلومات دي چې د همدغه پریزنټیشن په باره کې دي. یو سلاید ده، یو پاراګراف ده، دوه لغات لري، نوټس نشته پکې، هایډن فایل هم نشته، ملټي میډیا لکه ویډیو آډیو داسې فایلونه هم نشته پکې. فارمت دی وایډ سکرین ده چې نور فارمتونه هم دي، هغه به بیا په نور درسو کې انشاءالله تاسو وایم. بل کانټنټ دی چې په دې کې د خط سټایل څرنګه ده، تیم یې څرنګه ده. تیم یې هماغه ډیزاین او هماغه شکلونه چې موږ په اول کې انتخابوو، هر کومه جلا جلا تیم لري چې دا به انشاءالله په ډیزاین کې بیا موږ تاسې ووایو نور هم عنوان یې څه شی ده. بل کاسټوم کې هغه برخه موږ کولی شو چې اضافه کړو چې اتومات نه اضافه کیږي. مثلا چیکډ بای چا کتلی ده، موږ پریزنټیشن چا چې کړی ده او کوم غلطي وي لا کوم بله برخه وي پکې هغه چا کړی ده، موږ کولی شو چې دا اتومات ډول باندې موږ خپله ورته اضافه کړو. مثلا چیکډ بای دا چا چې کړی ده، صحیح ده. را به شي ولیو به ټکسټ انتخاب کړو او نوم به یې ورکړو چې مثلا حمید. زموږ پریزنټیشن چا چې کړې ده، حمید چې کړې ده. کولی شو چې تاسو نور معلومات هم له دې ځای پیدا کړئ. ایډیټر یې څوک ده، څوک یې تقسیموي او د ډاکومنټ نمبر یې او ژبه او کوم معلومات چې تاسو غواړئ دلته یې ولیکئ او سیو یې کړئ. دلته هم د پروپرټیز ډېر معلومات دي. هماغه معلومات چې موږ هلته ورکړلو هغه ټول دلته راځي تاسو لپاره. را بسو اصلي موضوع ته چې یو مارکس فاینل ده. مارکس فاینل په دې معنی چې
زموږ پریزنټیشن کې هیڅ غلطي هم نشته او دا آماده ده چې هر څوک یې ولولي او هر څوک یې وګوري. معمولا د استادانو لپاره له دې څخه ډېر استفاده کېږي. کله چې زه د مارکس فاینل انتخاب کړم په دې صورت کې زه نشم کولی چې په دلته څه شی ولیکم او تغیرات راولم، خو بیا هم که موږ پوهېږو چې په دې کې کوم مشکل ده موږ کولی شو چې ایډیټ انیوې باندې کلیک کړو، بیا دلته تغیرات راولو. دا و مارکس فاینل. بله برخه چې ده انکریپټ ویت پاسورډ، دا ډېر مهمه برخه ده. کولی شئ چې تاسو پریزنټیشن د پاسورډ درکړئ، مثلا 1 2 3 زه پاسورډ درکوم، بیا هم 1 2 3 پاسورډ هم بیا دویم ځل یې ولیکئ 1 2 3. دا پریزنټیشن اوس پاسورډ لري. هر وخت چې غواړو چې د پریزنټیشن ته راشو موږ مجبور یو چې د دې پریزنټیشن پاسورډ ورکړو. هارډ کیز و کله چې زه راځم زما څخه به رمز غواړي، زه کله چې 1 2 3 ورکړم دا به خلاص شي. دا پریزنټیشن خلاص شو. بله برخه که غواړو چې پاسورډ د لرې کور څخه همدغلته راسئ، همدا پاسورډ پاک کړئ او اوکې کړئ، دا پاسورډ به پاک شي. بل چیک فور ایجو چې یو دا ده چې انسپیکټ ډاکومنټ باندې موږ کولی شو چې کوم پروپرټیز چې دلته موږ ولوستو هغه چې په پټ دي کله چې په دې کلیک وکړو هماغه ټول به موږ ته لیست کړي. څه شیان چې په ډاکومنټ کې نه معلومیږي، په یو صفحې کې د سلایډ کې نه معلومیږي، زه به انسپیکټ ووهم. دلته لیکلي بعضې پروپرټیز دي چې مثلا لیکوالی ده او دا نور شیان دي چې دا په صفحې کې نه معلومیږي. که ریموو یې کړو هغه لیکوال چې هلته ده هغه به ورڅخه پاک شي، او کامنټ او نور برخې موږ نه لرو. بله برخه چې په چیک فور ایجو کې ده په دې پوه شئ چې کوم شیان چې پروپرټیز کې صفت وي هغه به تاسو ته راوړل شي. چیک اکسیسیبیلیټي دې په خاطر ده کوم مشکلات چې په یو سلایډ کې موجود وي هغه کسانو لپاره چې مثلا سترګې ضعیفې دي تاسو متوجه کوئ چې دا غلطیان له منځه ووسئ، ځکه چې بعضې خلک نشي کولی چې تاسو پریزنټیشن ولولي. مثلا زه به عنوان پاکم له دې ځای څخه. اوس به راسو پروټیکټ ته چیک فور ایجو ته کله چې زه کلیک وکړم ما ته وایي دلته یو مشکل ده چې تاسو عنوان له یاده وتلی، دا به د یو چا لپاره مشکل وي چې دا ځای ولولي. بل موضوع چې ده چیک کمپیټیبلیټي ده، دا هغه د ده څه چې لپاره استعمالیږي هغه کارونه چې په افیس کې اوس نوي شته په مخکیني افیس کې نه وو، تاسو هغه ته متوجه کوئ چې دلته پام وي. ځکه که زه 2014 افیس څخه استفاده کوم شاید یو بل نفر 2014 څخه استفاده وکړي چې دا به د هغه لپاره شاید د هغه په کمپیوټر کې دا ځای خلاص نه کړي. مثلا موږ راځو په انزرټ کې اکویشن کې لینک اکویشن، دا یو نوی موضوع ده په افیس 2014 کې. کله چې تاسو دلته یو شی ولیکئ او دا انزرټ کړئ او بیا راسئ چې چیک فور ایجو ته کله چې کلیک وکړئ تاسو ته وایي چې دغه ځای نوی ده او په نور افیسو کې دا نه سپورټ کېږي، تاسو یې ورته متوجه اوسئ. بله موضوع دا ده چې منج ده په دې کې ریکاور انسر پریزنټیشن. کله چې تاسو کمپیوټر برق لاړ شي لا کوم بله موضوع چې تاسو کوم پریزنټیشن سیف کړی نه وي کله چې دلته راسئ دلته به ستاسو لپاره هغه پریزنټیشن سیف وي او په افیس کولی شئ چې تقریبا 90% داسې حالات ستاسو لپاره ذخیره کړي. دا و د نننی درس. له توجه نه مو یوه نړۍ مننه.